که په ژوند کې دې همدا یو نصیحت واورې تر ټولو مهم نصیحت به وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان د شپې له خوبه راپاڅېږي د هر حاجت دپاره یو ګیلاس اوبه راخلي، ناڅاپه راپاڅېدي، یو بل کار دپاره راپاڅېدي او دا دعا ووایي: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. حدیث کې راځي چې د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که بخښنه وغواړي بخښنه درته کیږي، که دعا وغواړي دعا دې قبلیږي، که ورپسې لمونځ وکړي لمونځ دې قبلیږي. دغه دعا چې ووایي او ورپسې هر کار وکړي چې کله شپې د خوب نه ناڅاپه راپاڅېدې یو کار دې پیدا کېدی، یو ګیلاس اوبه دې راخیستې، تهجد دې کول یا بل کار دپاره هر حاجت دپاره چې وي دغه دعا وایه او ورپسې دعاګانې کوه، الله پاک به درته قبلوي.